د اسلامي امارت هغه کار چې ټوله نړۍ حیرانه کړه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. دا چې اسلامي امارت تازه څه کړي دي پر پاکستان ولې تکیه کموي، هغه کار چې طالبانو وکړه اشرف غني ولې نشو کولی. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. واشنګټن پوسټ ورځپاڼه وایي طالبان د لوی کانال له لارې وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. طالبان د لوی کانال له لارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. د مقالې په سر کې راغلي کله چې 2 کاله وروسته د خوشتفي کانال بشپړ شي 15,050,000 هکتاره دښتې خړوبولی شي او په اغېزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ ځمکو درېیمې برخې ته وده ورکولی شي. ورځپاڼه وایي چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1940 لسیزه کې طرحه شوې وه او په 2021 کال کې د وروستي ولسمشر اشرف غني په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 په اګست کې طالبان واک ته ورسېدل، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په کې میراث ترلاسه کړه او په چټکۍ سره یې د جوړولو لپاره شاوخوا 100 میلیونه ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنۍ مالي د عایدو شاوخوا 4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلي چې شاوخوا 6,000 کارګران اوس شپه ورځ د کانال کیندلو او د درنو بار وړونکو لاریو په واسطه د 100 مترو اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران پر دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي. خو مقالې د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. وروسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې یې تر ځمکې لاندې اوبه بار د مخه لا کانال ته ورګډې شوي دي او د ځمکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي هغو خبرو ته هم اشاره شوې ده چې منلې ده چې د کانال مدیریت او د اوبو د لانجې په اړه د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنې شته، خو دا ویلي چې دا ستونزې به حل شي. ملي انلاین خپرونې یو افغان پناه غوښتونکي په اړه لیکلي چې پر